السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم سهارنۍ مو د الله جل جلاله په عبادت سره پیل کړې وي. د ناپوهانو اړوند د لویو فیلسوفانو نظریات. اول سقراط به ویل چې ناپوهان د پوهې د کمښت له امله ځان پوه ګڼي. هغه باور درلود چې ناپوهان ډېر وخت د هوښیارانو په خبرو نه پوهېږي، نو پر هغوی مسخرې کوي. سقراط په دې باور و چې دا ډول خلک د خپل ځان نه پوهېدلو له امله په نورو هوښیارانو ملنډې وهي. دوهم، افلاطون په جمهوریت کتاب کې ویلي چې هغه خلک چې په ناپوهۍ کې ژوند کوي د هوښیارانو په خبرو نه پوهېږي، نو پر هغه خندل یې عادت ګرځي. هغه باور درلود چې هوښیاران له همدې امله له ځانونو سره یو ډول ژوند پوهه او تحلیل ساتي چې له دې ډول کسانو څخه ځان وساتي. درېیم، ارسطو ویل چې ناپوهان ځکه د هوښیارانو په خبرو ملنډې وهي چې دوی د حقیقت او منطق په اړه لږ فکر کوي. هغه باور درلود چې ځینې خلک فطرتاً د عقل او هوښیارۍ له لارې څخه ځانونه لرې کوي، ځکه یې له حقیقت سره مینه نه وي. څلورم، نیچه به ویل چې د کمزورو خلکو یوه ځانګړنه دا وي چې هغوی د قدر او عقل په وړاندې د تمسخر او انکار چلند غوره کوي. هغه باور درلود چې داسې خلک د خپل ناڅاپي غرور له امله لوی فکرونه تمسخر کوي. ګرانو خوږو دوستانو، که چیرې تاسو زموږ ویډیو خوښوئ او زموږ د ویډیو څخه معلومات ترلاسه کوئ، نو ستاسو څخه مو هیله ده چې دا ویډیوګانې تر خپلو ملګرو پورې ورسوئ.